السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. دوستانو دی یا حنانو یا منانو وظیفه عمل نن له تاسو سره شریک کوم. د 25 شپه مبارکه د جمعرات ورځ د جمعې شپه مبارکه دغه وظیفه وکي. ان شاء الله دا داسې وظیفه ده چې د دې وظیفې کولو نه بعد چې تاسو څه غواړئ الله تعالی یې درکوي. چې کومه دعا وکړي په دغه دوران کې د الله تعالی دعا فورا قبلوي، ځکه چې د لیلة القدر له شپو څخه یوه د 25 شپه هم ده. نو اخرنۍ جمعرات ده او د جمعې مبارکې اخرنۍ شپه ده. بله جمعه مبارکه بیا په روزه کې نشي راتلی، نه د بلې جمعې شپه په روزه کې بیا راځي. نو دوستانو دا د یا حنانو یا منانو د دې وظیفې ورد وکئ په دغه ورځ یا په دغه شپه باندې، د جمعې په شپه یا د جمعرات په ورځ. یعنې دا داسې بهترینه مجربه وظیفه ده او دغه وظیفه مثلا د 25 د شپې وظیفه د دوستانو په دغه شپه باندې وکړئ. ان شاء الله چې له دې نه بعد تاسو کم حاجت وي هغه پوره کیږي. تاسو کومه دعا وکړئ فورا یا الله تعالی قبلوي. یا حنانو یا منانو وظیفه د دوستانو یا منانو معنا دا ده چې تاسو یې نه غواړئ هم یا الله تعالی درکوي. یعنې ستاسو په زړه کې مازې یو خواهش وي، یو حاجت وي، خو تاسو دا ویلي لا نه وي چې الله دا حاجت را پوره کړي، هم یا الله تعالی در پوره کوي. بې ویلو د تا، بې دعا کولو د تا هم الله پاک جل جلاله داسې مهربان ذات ته چې دومره مال او دولت به درته درکړي چې ستا له حساب ستا له کنټرول څخه به هم ووځي. یا منانو چې بغیر له ویلو یا الله تعالی درکوي. من او تاسو چې کله هم ماخستن ویده کیږو، سا راپورته کیږو د کاروبار او د رزق په طرف پسې ځو، نو هم یا الله پاک جل جلاله که دعا وکړو که نه وکړو الله تعالی جل جلاله یا راکوي. الله پاک جل جلاله له موږ سره دا وعده کړې ده چې الله تعالی موږ او تاسو دغسې کله هیڅ کله نه پرېږدي. او یا حنانو دا معنا ده چې الله تعالی جل جلاله هیڅ کله دا نه خوښوي چې بنده له الله تعالی څخه ناراضه واوسي. یعنې تا یو عمل کړی په هغه باندې الله تعالی له تا څخه ناراض وي، خو الله پاک جل جلاله داسې ذات ته دا خوښوي چې ته داسې اعمال دي کړی چې هغه له تا څخه د ما ناراضګي راولي، نو ته کوشش وکړه دا بل اعمال وکړه چې زه له تا څخه راضي سم. ته یو داسې اعمال وکړه چې زه پر تا باندې بې انتها زیات رحمتونه را نازل کم، سهولتونه در باندې را نازل کم. یعنې الله پاک جل جلاله تر مور او پلار زیات مهربانه ده. لکه څنګه چې مور او پلار ته دا خوند نه ورکوي چې زوی اولاد له دوی څخه ناراض وي یا خپل اولاد باندې تکلیف نه پرزو کیږي. الله پاک جل جلاله پر خپل بنده باندې تر مور او پلار زیات مهربانه ده. او یو نوم دی الله تعالی چې د یا حنان ده. هیڅ کله الله تعالی نه خوښوي چې الله تعالی بنده په دنیا کې په ناراضګي د الله تعالی سره زندگی تیره کړي. که څه هم یو داسې اعمال در څخه وکړل سي چې په هغه باندې الله تعالی ناراضه سي، نو بس باید داسې وظایفو ته رجوع وکړه چې الله تعالی په هغه باندې راضي کیږي. الله پاک جل جلاله داسې ذات مبارک ده چې مازې د تا د راضي ستا د وظیفې کولو یو داسې طریقه لټوي چې یو بنده مازې یو څه ووایي په هغه باندې زه ورڅخه راضي سم. بیا خاص کر د لیلة القدر په شپو کې دا شپه کتابونو لیلة القدر خو ما تاسو ته ویل په دې تاک شپو کې د یو لغو څخه 25 هم ده. نو لیلة القدر یعنې د قدر شپه ده. په دې شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو پورې عبادت ثواب لري چې دا زر میاشتې تقریبا له 83 کالو سره برابرې دي. یو انسان په ځان باندې باور نه لري چې آیا زه به تر 83 کالو ورسېږم که نه ورسېږم، نو په دغه شپه عبادت وکړي تر 83 کالو پورې ثواب الله تعالی ورکوي. دا داسې د قدر شپه، داسې په دې قدر شپه کې الله تعالی تاسو ته قدر درکړي، عزت به درکړي. مثلا داسې قدر به په دنیا کې درکړي چې هیڅ کله به د چا په مخ کې خوار او ذلیل نه سي، هیڅ کله به د چا په مخ کې فقیر او مسکین غریب نه سي، هیڅ کله به د چا په مخ کې احتیاجمن نیسمن نه سي، او هیڅ کله به چا ته محتاج کړل نه سي. الله تعالی به د دې شپې مبارک برکت سره داسې قدر او عزت درکړي.
نو دوستانو دغه وظیفه دا ورد د عمل در سره شریکوم. دا د جمعې مبارکې په شپه باندې کوشش وکړئ چې د 25م شپه شروع کیږي. مثلا دغسې ماښام له لمانځه نه نیولې بیا تر صبح صادقه تر سهاره پورې دا وظیفه تاسو کولی شئ په دې دوران کې یا حنانو یا منانو بغیر له تاسو له ویلی ویم الله تعالی جل جلاله درکوي چې څومره رزق غواړئ، څومره حاجات پوره کول غواړئ او کومه دعا غواړئ، کوم خواهش په زړه کې الله تعالی یې پوره کوي. دوستانو دا داسې عمل ده، طریقه یې دا ده چې مثلا کله د ماښام لمر ولوېدی د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه توبه د جمعې په شپه باندې چې د 20م شپه د 25م شپه شروع شي، کله چې دا لمر ولوېدی او په نورو ورځو کې هم کولی شي. داسې نه چې تاسو یې خالي د جمعې په شپه باندې کولی شي. ما تاسو ته اوس د جمعرات په ورځ یې کولی شي، د جمعې په ورځ یې کولی شي، هفته، اتوار، سموار، په هر ورځ باندې تاسو کولی شي، خو کوشش وکړئ په دغه تاک شپو کې بیا ډېره وکړئ. یعنې داسې یې وکړئ په پابندي سره محترمینو. کله چې هم د ماښام لمر ولوېدی خو دغه بعد نه بیا د قدر شپه شروع کېږي، مثلا د شب قدر حالات له دغه بعد شروع کېږي بیا تر صبح صادقه، نو تاسو بیا کم از کم 300 واره ووایاست. که له هر دغه ډول منځونه بعد 300 واره سو هم صحیح ده، خو په شپه کې ضرور خامخا 300 واره ووایاست. له هغه نه بعد دعا وکړئ، انشاءالله دعا به الله تعالی قبوله کړي. خواست مې خواست به الله تعالی قبول کړي، په زړه کې کم خواهش وي هغه به الله تعالی در قبول کړي. چې مال او دولت غواړئ په هغه باب باندې دعا وکړئ، الله تعالی به درکړي. چې الله د دې شپې په برکت سره قدر او عزت غواړئ او د دې شپې مبارکې او برکت سره تعالی ته پیش کړي، الله تعالی به قدر او عزت هم درته نصیب کړي. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله او ژوندي لره. خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه شي او ویې هم کړئ. موږ ته دعا وکړو، بیا تاسو ته کو پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.